السلام علیکم. د ژوندون تلویزیون ډیرو درنو قدرمندو لیدونکو د لاسنیوي خپرونه ګورئ په ژوندۍ بڼه باندې. الله دې وکړي چې تر دې دمه پورې مو د اجرونو ثوابونو مبارکه ورځ را رسولې وي. لیدونکو د اطاعت عبادت د اجرونو ثوابونو میاشت ده او تاسو د لاسنیوي خپرونه په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ. خپلو تخنیکي همکارانو ته هم ښه راغلاست یو. لیدونکو په نننۍ خپرونه کې به هم راسره دوه قدرمنې کورنۍ به راسره په نننۍ خپرونه کې وي. موږ هم خدا کوو چې هغه بېوزلې کورنۍ چې یتیمان مسکینان وي او په لاسنیوي خپرونه کې به راسره میلمه کېږي په بېلابېلو خپرونو کې په بېلابېلو ورځو کې. په نننۍ خپرونه کې به هم قدرمنې کورنۍ راسره په خپرونه کې وي. خو مننه کوو د عزیزي خیریه بنسټ لخوا چې کومې مرستې شوي دي په لاسنیوي خپرونه کې چې په دې مبارکه میاشت کې عزیزي بانک او اسلامي بانک 100,000 بستې بېوزلو ته په پام کې نیولي دي چې څه مرسته یې لاسنیوي خپرونې ته راستولې ده چې یوه بوجۍ وریجې دي، یوه بوجۍ وړي دي، غوړي دي او لوبیا ده چې دا به په نننۍ خپرونه کې قدرمنو کورنیو ته ورسپارو. الله دې دوی په مال و ځان کې برکتونه واچوي او موږ او تاسو په ټولنه کې په هیواد کې ښه تاجران لرو. د چا چې وس توان وي نو په دغه مبارکه میاشت کې باید موږ او تاسو د یتیم مسکین بېوزله باید موږ او تاسو لاسنیوی وکړو. د صنعتي پارکونو قدرمن حاجي صاحب نه هم مننه کوو چې دوی په خپرونه کې 15,000 افغانۍ هرې کورنۍ لپاره په نظر کې نیولي دي او په نننۍ خپرونه کې به دوی ته د دوی مرستې ورسپارو. الله دې دوی په مال ځان کې برکت واچوي. د قدرمن حاجي صاحب اکمل نه مننه کوو چې د دوبۍ نه خپلې مرستې راستولې دي چې هرې کورنۍ ته یې 500 روپۍ ورته ورکوو بیا په دې نننۍ خپرونه کې. الله دې دوی په مال ځان کې برکت واچوي. که غواړئ تاسو مرسته وکړئ د واتساپ شمیره تاسو د ژوندون پر سکرین باندې ګورئ. لاسنیوي خپرونه تاسو په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ. 027 د ټلیفون شمیره ده. بیا هم د عزیزي خیریه بنسټ لخوا چې کومې مرستې شوي دي د عزیزي بانک او اسلامي بانک نه مننه کوو چې په دې مبارکه میاشت کې بېوزلو ته 100,000 بستې په نظر کې نیولي دي چې یوه بوجۍ وړي دي، مخکې مو هم یادونه وکړه چې یوه بوجۍ وریجې دي، غوړي دي او لوبیا ده چې په نننۍ خپرونه کې به قدرمنې کورنیو ته ورسپارو. د صنعتي پارکونو قدرمن حاجي صاحب نه مننه کوو چې دوی خپلې مرستې راستولې دي او د دوی مرستې به قدرمنې کورنۍ ته ورسپارو. حاجي صاحب اکمل نه هم مننه کوو. خاله جان بخیر آمدین. بخیر باشی بیادر جان. چطور هستی؟ شکر. زندگی چطور میگذره بخیر؟ زندگی است دیگه بیادر اکرم بسیار ناکامی میگذره. خدا رحم کنه. امروز 18 روزه مبارک است. اینمی 17 روزه چطور تیر کردین؟ افطار چطور بود؟ او مهربانی. و بسیار مشکلات بیادر اکرم. گاهی چیز بود و گاهی نه و بسیار مشکلات داشت. در خانه کی است؟ در خانه 5 نفر هستیم. 5 نفر است. 5 نفر است. مسئولیت خانه به دوش کی است؟ به دوش خودم است. خودت؟ آه. خانه از خودت است؟ نه بیادرکم خانه کرایی است. ما 2000 یک اتاق که کرا میتیم. 2000؟ صاحب اولیه است کردیم ما. یک اتاق است. خب پس تو وقت شده که کرای خانه سرتان مانده باشه و توان زیر نداشته باشی که کراز کدام جای کنی؟ میمانه بیادرکم گاهی وقت میمانه دیگه. با صاحب خانه خوب است یک ذره مرات میکنه. یک چند وقتی که بانه تو جدی نمیگیره تا که پس یک خدا کمک کنه پیدا کنیم باز. چی زیاد رنج میبرد تو؟ از اینمی رنج میبریم بگه که بین شب و روز دیگه از کل مردم سودا میخره، کالا میکنه، میوه و دانه میخره دیگه. اینمی سراسر زندگی تشویش است. و تشویش تیر میشه؟ تیر میشه کل زندگی باید تشویش است بیادر. خدا آسان کنه. تشکر میکنیم که آمدین به برنامه. ډیر زیات مننه کوم چې مخکې هم دوی راته ویل چې ناروغه هم یم، الله دې ته صحت درکړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ساري ناروغتیاګانو ګورو چې
زکام ټوخی دا هم ډېر شوی دی په ټولنه کې. نو د خاله سره به همدومره خبرې وکړو ځکه یې وویل چې فشار مې لوړیږي او چې اوس هم راتلمه ډېر په مشکلاتو باندې راغلیمه. بسیار تشکر میکنیم که آمدین با برنامه. تشکر ما را تا اینجا همراهی کردید. زنده باشین. تشکر. قدرمند لیدونکو بل ورور به هم را سره په نننۍ خپرونه کې وي. موږ هم کوښښ دا کوو چې په خپرونه کې بېلابېل بېوزله کورنۍ له ځان سره ولرو. وقت هم گفتیم که از طرف عزیزی بنسٹ عزیزی بانک که شما کمک کرده برشان دعا کنین که یک خداوند کدشان کمک کنه. آرد است و یک بوجی برنج است، روغن است و لوبیا است. یا را باز بگیری خاله جان. الله دی مشکلات در تا حل کی. خیلی. ای 5000 افغانی است از طرف حاجی صاحب پارک صنعتی که کد شما کمک کرده. یاره بگیرید. خیلی خداوند همیشه کدشان کمک کنه که دست یک مسکین غریب خدا میگیرن دهی دوست. این 500 افغانی از طرف حاجی صاحب اکمل که در دوبای زندگی میکنه و پیسر رایی کرده 500 افغانی کد شما کمک کرده. خیلی بینی الله دمال جانشان برکت برده خدا خیرشان بده خداوند کدشان کمک کنه. څه مشکلات به مو حل شي خو بیا هم هغه اوریدونکي لیدونکي چې وس توان لري همدا وخت د اجرونو ثوابونو دی نو راشئ د خپلو یتیمانو مسکینانو سره په دې مبارکه میاشت کې مرسته وکړئ. تشکر میکنیم که آمدین به برنامه. در آخر چی پیام داریم؟ پیام ما این است که خداوند در کسی که در خارج یا در داخل از کری مسکین بیچاره خود کمک میکنه خداوند که ایشان کمک کنه. امروز در کنار ما هستند خداوند که ایشان همیشه باشه کمک کنه که ایشان خدا براتان صحت آرامی شود. با مجاهدین خود دعا میکنی بخیر؟ چطور کسی که کمک کریما کمک میکنه وطن ما رو سرپای استاد میکنه همیشه دعا میکنیم. دعا کو به مجاهدین ته هم دعاګانې کوي ځکه چې د مظلومو یتیمانو د میندو خویندو دعاګانې هم قبلیږي په دې مبارکه میاشت کې لکه څنګه چې د ظالم او د وحشي مرتد رژیم پر وړاندې باندې زموږ او تاسو مجاهدین همدا اوس خپله سینه ډال ګرځولې ده او د خپل مقدسې خاورې سپېڅلې خاورې د خپل د مخورو مشرانو د ګلالیو ماشومانو او د ټول ولس دفاع کوي په نره باندې. نو لیدونکو په 15 وخته مانځه کې د قرآن عظیم شان کله چې تاسو تلاوت کوئ تاسو باید خپلو مجاهدینو ته سرتیرو ته په دې مبارکه میاشت کې دعاګانې وکړئ. الله د دوی په هر سنګر کې بریالي لري لکه څنګه چې بریالي دي. چا چې دې وطن ته په بده سترګه کتلي دي زموږ او تاسو ولسونو ته سترګې ویستې دي نو تل دې زموږ او تاسو زمریان او زموږ اتلان دې په هر ډګر کې بریالي اوسي. لنډ شاندمې ته ځو. دمې نه بعد به بل قدرمن ورور به هم را سره په نننۍ خپرونه کې وي. بسیار تشکر میکنیم که آمدین به برنامه. زنده باشین. تشکر. لنډ شاندمې ته ځو. دمې نه بعد خپرونه مه هېروئ موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست لیدونکو. خپرونه ګورئ په ژوندۍ بڼه باندې د لاسنیوي خپرونه ده. ټلیفون شمیره 028 دا د ټلیفون شمیره ده. که غواړئ چې د بېوزلو یتیمانو مسکینانو سره هغه څوک چې وس توان لري که په ټولنه کې موږ او تاسو تاجران لرو که د هیواد نه بهر مسافرین دي نو راځئ خپلې مرستې راواستوئ تر څو ستاسو مرستې غریبو او مسکینانو ته په نننۍ خپرونه کې یا په نورو خپرونه کې ستاسو مرستې ور وسپارو. د عزیزي خیریه بنسټ لخوا چې کومې مرستې شوي دي د عزیزي بانک او اسلامي بانک نه مننه کوو چې په دې مبارکه میاشت کې 20,000 بستې بېوزلو ته په پام کې نیولي دي. په دې بسته کې 1 بوجۍ وریجې لوبیا غوړي او وریجې دي چې په دې مبارکه میاشت کې بېوزلو کورنۍ ته په نظر کې نیولي دي چې څه مرستې لاسنیوي خپرونې ته راستولي دي. الله د دوی په مال و ځان کې برکت واچوي. د دې ترڅنګ د صنعتي پارکونو قدرمن حاجي صاحب نه هم مننه کوو چې خپلې مرستې راستولي دي چې هرې کورنۍ ته لکه څنګه چې په نننۍ خپرونه کې
15,000 افغانۍ یوې کورنۍ ته او 15,000 افغانۍ به بلې کورنۍ ته ورکوو په نننۍ خپرونه کې. مننه کوو ترې. د اجي صاحب اکمل نه هم مننه کوو چې د دوبۍ نه خپلې مرستې راستولي دي. قدرمندو لیدونکو ویډیو به وګورو، موږ سره پاتې شئ، ملتیا مو وکئ، د دې بېوزلې کورنۍ ویډیو وګورئ. موږ په ټولنه کې ډېر بېوزله لرو، یتیمان لرو، مسکینان لرو، نو راځئ چې دوی ویډیو وګورو، بیا هم موږ سره پاتې شئ. د دوی سره به په خپرونه کې ډېرې قصې ولرو. مولوي صاحب زوی دی، زړه کې سوری دی، دغه مې بچی دی، دغه ورکوټی مې بچی دی، دغه مې دوایانې دي خورم میاشت په میاشت، دغه مې بچی دی پوه شي، دغه مې د اعصابو دوا ده ټوله، او دغه کور کې اوسېږم، اوبه پکې نشته، نور څوک هم بغیر د الله د هیل نه بله هیله نشته. نور تاسو ښه پوهېږئ او الله تعالی ښه پوهېږي. کور هم ودان بچی هم لوی په الله هم سپارم، کامیاب به اوسئ. په دغه ماشوم په زړه کې سوری دی، کامیاب به اوسئ. السلام علیکم. بیا هم ښه راغلاست لیدونکو. ویډیو مو ولیدله. لیدونکو خپرونه تاسو ګورئ په ژوندۍ بڼه باندې. بیا هم اطاعت او عبادت مو د الله په دربار کې قبول و منظور شه. خپلو مجاهدینو ته چې په سنګرونو کې دي دعاګانې وکړئ، او په هر منځه کې تاسو باید ورته دعا وکړئ، لکه څنګه چې په هر میدان کې بریالي دي، تل دې همداسې سرلوړي اوسي چې د خپل ګران هیواد د سپېڅلې خاورې دفاع کوي. د عزیزي خیریه بنسټ لخوا او عزیزي بانک اسلامي بانک نه مننه کوو چې بېوزلو ته یې مرستې راستولي دي، چې یوه بوجۍ اوړه دي، یوه بوجۍ وریجې دي، لوبیا ده، غوړي ده. په نننۍ خپرونه کې به قدرمن کورنۍ ته هم ورسپارو. د صنعتي پارکونو قدرمن حاجي صاحب نه مننه کوو چې خپلې مرستې راستولي دي او هرې کورنۍ ته یې 15,000 روپۍ راستولي دي. د حاجي صاحب اکمل نه مننه کوو چې د دوبۍ نه خپلې مرستې راستولي دي، چې نننۍ خپرونه کې مو 500 روپۍ یوې کورنۍ ته او 500 روپۍ به بلې کورنۍ ته ورکوو. وروره ستړی مه شې؟ خیر اوسې، کور دې ودان. څنګه یې؟ ژوند څنګه دی؟ الحمدلله، شکر دی. ویډیو خو مې ولیدله. کور دې خپل دی که پردی دی؟ بل چا سره اوسېږم. بل چا سره اوسېږي؟ څو اتاقه یې درته درکړي دي؟ دوه اتاقه. د فامیل غړي مو څو دي؟ دا راته ووایه. یو زه یم، ماشومان مې دي، کډه مې ده. ټوټل څو نفر یې وئ؟ ټوټل 7 نفر یې وئ. دا راته ووایه چې تکلیف څه تکلیف لري؟ مخکې چې مې خلطه وګتله ډېرې دواګانې پکې پرتې وې. ګولۍ دي. اعصابو ګولۍ دي. یو بچی مې زړه کې سوری لري. ښه زړه یې سوری دی؟ زړه یې سوری دی. الله دې صحت ورکړي. تا ته د تکلیف د کوم وخت نه پیدا شوی دی؟ ډېر وخته نه. څونه وخت کېږي؟ یاره 14-15 کاله کېږي. 14-15 کاله کېږي. څنګه ته تکلیف پیدا شه؟ بس د الله پاک امتحان دی او قبول هم دی. الله دې روغ صحت درکړي. که په کورونو کې دي، که په شفخانو کې موږ او تاسو ناروغان لرو، که د تلسیمان ناروغان دي، که د زړه سوری دی یا د زړه تکلیف لري، که د ګوزڼ دي، د فلج تکلیف لري، الله دې ټولو ته صحت ورکړي. الله دې ټول ولسونه د غمونو نه ساتي. دا زموږ دعاګانې دي او مبارکه میاشت ده، او په دې مبارکه میاشت کې دعاګانې قبلیږي. کور آباد خوشحاله اوسئ. بیا د کور نفقه دا د کوم ځای نه کې څه کار کې؟ ته خو داسې تکلیف لري، مخکې د خپل قصه دې راته وکړه. یو بل ته وایم چې وروره زه مریض یم، لیدلی یم، دغسې ناچاره یم، ما سره بچیان دا په غاړه دي، کاروبار نشم کوی. هغه راته وویل راځه چې ستا کور وګورو. کور مې مه ګوره، زما حالات وګوره. ما ورته وویل بیا ورته ووایم راځه راسره لاړ شه. زما کډ هم دا تشي کې تکلیف لري، یعنې اسناد هر څه پراته دي، خو بس هغه زوی مې څو پیره فرانسویانو هسپتال ته بوتلو، د هغې اسناد هم پراته دي، خو بس
ورکه دې دغه خېټه شي چې دغه خېټه نه وه هرې خوا ته چې منډه کې بس بچیان ته به یې را پیدا کوي او بیا د الله نه زه بار بار خوشحاله یم خو دغې بندګان نه زه ډېر خفه یم الله یې درکوي خو بندګان در پورې خاندي که صحت دې ښه وی مخکې دې راته وویل چې بیا به چا ته لاس نه نیو بس هماغه الله و بیا هماغه الله و مخکې دې ویلې چې زه خپرونې ته هم راتلم خو تکلیف را باندې راغلی ولیدمه دغه دوره در باندې یا جټکه در باندې کم کم وخت راځي دا بله ورځ چې ما ریزه راوړه دې دوکان سره راولیدم پوه شوم زه به وید پیدا کړم چې ورته ووایم ما ته اوبه راکړي ګولۍ ورسره والم بیا چې ګولۍ وخوري ورسره روغېږي ګولۍ ډېرې قیمته لیریس ګولۍ ورته وایي چې یو دانه واچوم زه روغ جوړ یم هغه ډېرې قیمته یعنې د ګولو وس هم نه لري چې تا تکلیف درته پیدا شوی ډاکټرانو ته وایي چې دغه ګولۍ ته وخوره د سره به ته روغ یې خو وس یې نه لري چې وایي وس یې بیخي نه لرم دغه 11 روژې چې نن هغه 13مه روژه ده مبارکه روژه ده دا 11 روژې روژه ماتې در باندې څنګه تیر شو نن خو به راسره روژه ماتی کې د خیره خو دا راته ووایه چې کله درستاخان ته کښېنې څه دې ډېر ځورۍ که دا راته وایه ګلالي ماشومان وي یا درستاخان پر سر باندې څه نه وي یاره په الله باور کوي د درستاخان په سر چې کښېنم دا ګلالی بچی نه دی دا په زړه چې سوری دی دا یو دم به زړه دغه شي ولیږي بس دغه کې خفه شم الحمدلله بس د الله پاک هغه یو دانه خرما هم چې الله پاک راورسوي به شکر وباسه دا خو د امتحان دوران دی همداسې ده الله دې اسانه کړي در باندې وروره آمین الله دې اسانه کړي الله دې روغ صحت درته درکړي زما دعاګانې خو همدا دي او د ټولو لسونو دعاګانې دا دي چې الله دې که په کور کې وي که په شفخانو کې وي الله د ټولو ناروغانو ته صحت ورکړي او بیا زه د امارت باندې دغه کوم امارت باندې په دې چوکۍ چې ناست بارو بار دو باندې زه دغه کوم د الله نه دې ویرېږي زما غږ دې واوري زه ادارالامور ته ورغلی یم ریزه مې کړې چې زه ولیدلی ما سره کومک وکړي الله دې صحت درکړي الله دې صحت درکړي کور آباد چې راغلی خپرونې ته ډېره زیاته مننه کوو د خپرونې اخري شیبې هم دي کور آباد دغه ستا کیسې مو ټولې واورېدلې وخت خپرونې کم دی کومې مرستې چې شوي دي دغه مرستې به درته د خیر در وسپارمه او الله ته اسانه کړي نو موږ هم یادونه کوو بار بار چې په ټولنه کې موږ تاسو ښه تاجران لرو باید په ټولنه کې باید موږ تاسو یتیم مسکین بې وزله له یاده ونه باسو لکه څنګه چې موږ تاسو د درستاخان کوښښ کوو چې درستاخان مو د بېلابېلو خوړو د بېلابېلو میوو د جوسونو نه راډک وي نو راځئ چې د مظلوم یتیم هم په نظر کې ونیسو زموږ او تاسو خپله دا وظیفه ده بالخصوص د ځوانانو چې ځوانان په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري باید که یو څوک مرسته راوړي او بېوزله وي ناچار وي مسکین وي یتیم وي نو راځئ موږ او تاسو دغه اخلاقي جرأت باید وکړو چې خپل هغه مرسته وانلو باید موږ هغه یتیم هغه کوڅې ته لاړ شو کور یې ورته په نښه کړو چې دی حقدار دی دې ته باید موږ او تاسو مرسته ور وسپارو چې تر څو اجرونه ثوابونه به ستاسو هم په څو چنده باندې وي مننه که وروره چې راغلی خپرونې ته د عزیزي بنسټ لخوا رمضاني مرسته ده چې 20,000 بستې بېوزلو ته په پام کې نیولي دي چې لاسنیوي خپرونې کې هم څه مرستې راته راستولي دي الله د دوی په مال و ځان کې برکت واچوي دعاګانې ورته کوه د خیره یوه بوجۍ اوړه دي غوړي دي لوبیا ده او اوړه دي دعا کوه د خیر دعا خو کې که نه د خیره
د صنعتي پارکونو قدرمن حاجي صاحب نه هم مننه کوو چې خپلې مرستې راستولې دي چې 15,000 افغانۍ در سره مرسته یې در سره کړې ده. کور یې ودان. دعا ورته کوه. مننه کوو چې راغلی خپرونې ته. کور آباد، خوشحاله اوسئ. موږ بار بار هم یادونه کوو چې د ټلیفون شمیره به تاسو د تلویزیون پر سکرین باندې ګورئ. که غواړئ مرسته وکړئ، وټساپ شمیره ده 028 دا زموږ د ټلیفون شمیره ده 80 دا د ټلیفون شمیره ده. کولی شئ پر دې وټساپ باندې خپلې مرستې راواستوئ. دغه څو مبارکې روژې چې پاتې دي او د ژوند په ټولو چارو کې باید موږ او تاسو که یتیم ګورو، بېوزله ګورو، باید موږ او تاسو په ټولنه کې باید دوی سره مرسته وکړو او د دوی دعاګانې واخلو. دغه 1500 افغانۍ وروره حاجي صاحب اکمل د دوبۍ نه تاسو سره مرسته کړې ده چې تاسو ته مو در وسپارلې. بیا به د خیره خپلې مرستې واخلي او دعاګانې کوه د خیره. خپلو مجاهدینو ورونو ته خو دعاګانې کوې که نه چې په سنګرونو کې دا دی جنګېږي د دښمن پر وړاندې. الله دې دوی په هر ډګر کې بریالي لري. د پاکستاني رژیم مرتد او وحشي رژیم پر وړاندې باندې چې زموږ او تاسو سپېڅلي غازیان او سپېڅلي مجاهدین دوی په خپله سینه ډال ګرځولې ده د خپل ولس په خاطر باندې او د خپل وطن په خاطر باندې. الله دې دوی په هر ډګر کې بریالي لري. ولس در سره دی، د ولس دعاګانې در سره دي، د میندو، د یتیمانو، مسکینانو دعاګانې در سره دي. الله مو په هر ډګر کې لکه څنګه چې بریالي وي او د خوشحالۍ زیري او د فتح زیري موږ اورو چې بېلابېلې پوستې مو ترې نیولې دي او د خاورو سره مو خاورې کړي دي. کور آباد، الله دې تاسو په هر میدان کې بریالي لري. قدرمندو لیدونکو، اذانو ته هم وخت کم پاتې دی، نو موږ هم کوښښ دا کوو چې په خپرونه کې بېلابېلې کورنۍ په خپرونه کې له ځان سره ولرو. بیا هم په اخر کې د عزیزي خیریه بنسټ لخوا چې کومې مرستې شوي دي د عزیزي بانک او اسلامي بانک نه مننه کوو چې 100,000 بستې بېوزلو ته په پام کې نیول شوي دي. په دې بسته کې یوه بوجۍ وریجې، یوه بوجۍ اوړه او لوبیا او غوړي دي چې قدرمن کورنۍ ته مو ور وسپارلې. البته 2 کورنۍ وې چې ورور ته او خاله جان نه چې راغلې وه په نې خپرونه کې دوی ته مو ور وسپارلې. الله مو په مال و ځان کې برکت واچوه. د حاجي صاحب اکمل نه هم مننه کوو چې د دوبۍ نه خپلې مرستې راستولې وې چې 1500 افغانۍ مو یوې کورنۍ ته او 1500 افغانۍ مو بلې کورنۍ ته ور وسپارلې. د صنعتي پارکونو قدرمن حاجي صاحب نه هم مننه کوو چې خپلې مرستې راستولې دي. مننه کوو. کور آباد، خوشحاله اوسئ. لیدونکو، د خپرونې هم آخري شیبې دي او خدای پاماني به هم کوو. د ټولو لیدونکو نه مننه کوو چې تر دې دمه پورې مو خپرونه ولیدله. که غواړئ چې مرستې وکړئ 028 480 دا د ټلیفون شمیره ده. پر دې وټساپ باندې کولی شئ تاسو خپلې مرستې راته راواستوئ. ډېره زیاته مننه کوو چې راغلې خپرونه ته. کور دې ودان خیر. ډېره مننه کوو. بس خدای دې هغه وخت راولي چې خپل کور ولري او راته زنګ ووایي چې الګوزی صاحب نن تقریبا 4-5 رقمه خواړه راته پراته دي. الله دې صحت درکړي. ډېره زیاته مننه کوو. لیدونکو، خپلو مجاهدینو ته هم دعاګانې کوئ. د اذانونو وخت دی، اذان به هم اورو. بیا هم دعاګانې کوئ په دې مبارکه میاشت کې، په دې مبارکو ورځو کې کله چې تاسو تلاوت کوئ. خپلو مجاهدینو ته دعاګانې کوئ. لاسونه ونیسئ په لپه باندې او خپلو مجاهدینو سرتیرو ته دعاګانې وکړئ لکه څنګه چې دوی په هر ډګر کې بریالي دي. تل دې بریالي واوسي. وطن خوږ دی، وطن مور ده او باید موږ او تاسو د خپل وطن سره حب الوطن باید موږ او تاسو مینه باید ولرو. د خپل وطن نه باید د خپل سرونه نظرانه کړو. لکه څنګه چې د ولس بېلابېلې مظاهرې موږ د ولسونو ګورو، نو دوی د په هر ډګر کې بریالي اوسي. ولس در سره دی. الله مو اطاعت عبادت د الله په دربار کې قبول و منظور کا. قدرمندو لیدونکو، خپرونه همدومره وه. تر بیا چې ستاسو خدمت کې حاضرېږو، تاسو په لوی بخونکي خدای باندې سپارمه. ښه ښایسته روژه ماتې درته غواړو. د خدای په امان.